سلام، اوس هم د 11 بجو خبرونه. ولسمشر غني وایي د افغان ځواکونو په لیکو کې سلیقوي ګمارنې او سیاسي لاسوهنې د ناامنیو لوی لاملونه دي او حکومت هڅې کوي څو دا ستونزې حل کړي. ښاغلي غني تېره ورځ په سولې مشورتي لویه جرګه کې د فراه، نیمروز، بادغیس او غور ولایتونو له اساسو سره په کتنه کې له هغوی وغوښتل چې د ښه امنیت د ټینګښت او د فساد د له منځه وړلو په خاطر خپل نظریات او وړاندیزونه له حکومت سره شریک کړي. نوموړي همداراز له دوی وغوښتل چې خپلو ولایتونو ته له ستنېدو وروسته د سولې مشورتي لویې جرګې د ازادۍ په اړه خلکو ته ووایي، ځکه اړتیا ده چې د سولې تعقیبي کارونه د خلکو لخوا ترسره شي. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې 7 داعشیان د بهرنیو ځواکونو په بمباریو کې ووژل شول. د 201 سیلاب قل اردو قمندانۍ ویاند وایي دغه عملیات تېره شپه د بې پیلوټه الوتکې په وسیله ترسره شوي دي. ویل کېږي په دې بمباریو کې د سیمې اوسیدونکو ته زیان نه دی اوښتی. حیرتان بندر به د سیمې په لوی بندر بدل او الوان دښته به د مرکزي او سویلي اسیا ترمنځ د برېښنا د تبادلې لوی مرکز وي. دغه مطلب ولسمشر غني تېر مازدیګر په سولې مشورتي لویه جرګه کې د بلخ، بغلان او کندز ولایتونو له اساسو سره په کتنه کې څرګند کړه او زیاته کړه چې بلخ، بغلان او کندز د سوداګرۍ نړیوالې لارې دي او د دغو ولایتونو صنعتي کېدو ته به اساسي پاملرنه وشي. ولسمشر همداراز طالبانو ته خبرداری ورکړه که اوربند ونه مني نو افغان ځواکونه به یې سخت وځپي، ځکه سوله زموږ لومړیتوب دی او له دې پرته پراختیا ناشونې ده. د روژې په مبارکه میاشت کې به په کندهار کې د 15 میګاواټو لمریزې برېښنا پروژه پرانیستل شي. ولسمشر غني تېره ورځ د کندهار، هلمند، زابل او روزګان ولایتونو له اساسو سره په کتنه کې همداراز زیاته کړه چې د کابل په څېر کندهار ښار ته هم ځانګړی پلان په پام کې نیول شوی دی. د نوموړي په وینا د میرویس نیکه کلا جوړولو د عملي کار ترڅنګ د غازي عبدالله خان اڅکزي، غازي سردار محمد ایوب خان، غازي محمد اکبر خان، د اتلې ملالۍ، زرغونې انا او نازو انا مقبرې به هم ورغول شي. د طالبانو د ترهګریزو بریدونو یو طرحه کوونکی په بلخ کې د ځانګړو پولیسو له لوري ونیول شو. د کورنیو چارو وزارت ویاند وایي دغه کس قاري عزیز نومیږي. په بلخ کې د ترهګریزو بریدونو له طرحه کولو سربېره د جلب و جذب او عشر راټولولو مسؤلیت هم پر غاړه درلود چې بالاخره تېره شپه په مزار شریف ښار کې نیول شوی دی. طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او ولسمشر غني وایي د حکومت په بېلابېلو سطحو کې د اطلاعاتو نه ورکول پر یو کلتور بدل شوي چې دا فرهنګ باید بدل شي. ښاغلي غني تېر ماښام د ځوانانو ملي او مدني ټولنو د رسنیو ټولنې او خصوصي سکتور له اساسو سره په کتنه کې زیاته کړه چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي او سپکاوي ډک چلند د منلو وړ نه ده او د چارو ادارې او همداراز د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې ته یې لارښوونه وکړه چې د دې ادارو په سطحه د خبریالانو لپاره د شکایتونو د ثبت دفترونه جوړ کړي. نوموړي په رسنیو کې په ګمارنو کې د کار قانون پر تطبیق، کاري خوندیتوب او د خبریالانو پر قراردادونو هم ټینګار وکړ. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.